السلام علیکم زما ګرانو کتونکو او عزتمندو لیدونکو، تاسو باندې اندازه لګېدلې چې نن مې تاسو دپاره څنګه پروګرام راوړی دی. هغه ملګري چې غواړي د موسیقۍ سره د اړونده خلکو معلومات واوري، د دې د فن نه خوندونه واخلي، د دې خبرې واوري، نو د هغو دپاره دا قسمه مرکې مونږ وخت په وخت چې کوم دی نو په خپل چینل لالونه باندې تاسو ته وړاندې کوو. تاسو یې خوښوئ. یو جهان مننه. نن را سره د ریدم ورته وایي که د ریدم استاد شاه بزرګ چې د ډېرو لویو لویو هنرمندانو سره تبله غږولې ده. نو زه یم چې دې نه ځینې تپوسونه وکړو، بلکې دا ټول تپوسونه او دا ټول جوابونه به هم دی راکوي. زه به خالي ورته تپوس. استاد اسلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی؟ خیر دی، ښه طبیعت ښه دی. شاه بزرګ استاد، شاه بزرګ استاد څوک دی؟ د کوم ځای دی؟ دا شاه بزرګ استاد چې دا اصل نه د افغانستان دی. ښه، یعنې پلار او نیکه راغلي دلته پاکستان ته. دا خو مونږ هم یو. پوه شوې؟ نو زمونږ چې دی اصلي وطن افغانستان. ښه، یعنې پلار او نیکه زمونږ همالته پیدا شوي وو، هغې ځای بیا دلته راغلو او بیا دلته زه وشوم. زما 1950 پیدایش دی. 1950 ستا زیږون دی؟ زیږون دی. ها، دلته ستا پلار راغلی، نیکه دې راغلی؟ دلته زما نیکه راغلی. نیکه څه کوو دلته؟ څه کسب هنر یې کوو؟ څه کوو موسیقۍ سره؟ نه، موسیقي سره زمونږ دغه نه وه. موسیقي خو وروسته پکې را پیدا شو. مونږ لواران یو. لوار پېژنې که نه؟ او دا د اوسپنې کار چې کوي، بیلچې جوړوي، دا شی کودالۍ او رمبي جوړوي. زمونږ دا کیسه. هغې سره بیا زمونږ پلار دغه شو، بیا واده دلته وکړو، بیا هغه زه وشوم. مثال خبره، بیا هغه پن خو پلار مړ شو، هغه مړ شو، هغه پن پاتې شو. پلار دې دلته وفات شو؟ پلار مې نیکه دې دلته وفات شو؟ نیکه مې دلته وفات شو. لړمې درې کې لړمه دره کې. د پلار د څه نامه وه؟ محمد عثمان. محمد عثمان. سبق دې ووایي که نه؟ نه ولا سبق مې نه دی ویلی که نه. دا ولې؟ بس او دې دمتوب ته راووتلو. سبق ما څه ویلی؟ سبق ما څه ویلی؟ د ګلنار بیګم دمتوب ته څنګه راووتلو؟ تا ورته ووایي نو زه هم درته وایم. هو دا ګلنار بیګم اواز هم واورېدو. ګلنار بیګم تازه راوتې وو، د هغه اواز هم واورېدو. هغه اواز په موږ باندې ډېر ښایسته ولګېدو. هغه کیسې ته مخامخ کېږه خلک موږ باندې ډېر ښایسته ولګېدو. د هغې نه وروره بس کور کې به کېناستم، دا لوټې موټې به مې والي. نو زما یو ورور جمال نومېدو، هغه اوس په افغانستان کې ښخ دی. پوه شو؟ خو هغه زمونږ میلانیز و، داسې و چې زمونږ د مور او د پلار نو هغې بله ورځ مې لوټې والا هغه راغی په کور کې راته ډېر په کار شو. ما ته وویل چې والکه دا لوټې دې ټولې پردۍ چیټې کړي دي، دې نه څه مطلب که یادې خو سم مې یاد کړه. دا تبلیغ مبلیغ غږوو زه بس ما ورته ویل زما دا ګلنار بیګم اواز خوښ شوی دی، زه پسې راوتې یم، دا غږوم. که ته مې وژنې، که ته مې ټکې، که ته هسې کې، خو دا تبلیغ به زه یادوم. نو بس کور کې راسره شروع کړو، نو یادوه، لږه لږه یادوه، لږه لږه یادوه. بله ورځ راوستم تاجي استاد ته یې کېنولم. تاجي استاد؟ نو دې تاجي استاد ته یې کېنولم. د بختیار استاد ضرور دی، د مټې چې غرمټی دې. نو بس هغې ته کېناستم او یاد مې کړو. بس یو 100 کاله شاګردي مې هغې سره وکړه. 100 کاله مې هغې سره شاګردي وکړه. بعد د هغې نه هغې ما ته وویل چې ته به چې اوس چې کوم ډله کې ګرځئ، هغه کې ډله کې ګرځئ. چا سره لومړی وام لیدې؟ بېل احمد خان سره مې پروګرام کړی دی. احمد خان سره په میدان کې؟ په میدان کې دا که دې خیال کړې خورۍ ورته وایي، د هغې نه مخکې جهانګیري سره دلته ورسره تللی وم. اوس هم ورته یاد دی لکه پرونۍ ورځ. د احمد ګل استاد هلک وم سره. دا احمد ګل استاد ما 2 کاله مشر دی. زما ما مشر نه دی. نو دا موږ سره و، هغې وخت کې هلک و، هغې سره شاګرد هم دا ماګي دی. د احمد خان شاګرد. او د احمد خان شاګرد. ښه ډومبې دی هغه سره چې بیا دا تبلیغ باندې خبرې لږې کوو چې دې ته څه وایي او دې ته څه وایي؟ دې ته دامه وایي. دامه دا د مسو نه جوړېږي او دې دا مسین دي. دا مسین دي او دا د چیلي پوټکی دی. او دا چې دا مزي دي. دا چې دی دا څه شی دی؟ دا پوستکی دی د چیلي سرمن ده. هغې نه جوړوو. دا جوړېږي کوم ځای کې؟ دا موږ هم جوړوو، دلته پنجابیان هم جوړوي. اوس پښتانه ډېر جوړوي، مخکې دا په کار د پنجابیانو.
پنجابیانو وو هغه به پنجابیانو جوړول ها اوس موږ د پښتانه هم ډېر جوړې ها. ټول یاد کړو که نه دا خو د لرګي نه هم جوړېږي که د نه لرګي نه هم جوړېږي خو د لرګي کې هغه اواز نه وي که نه هغه شان اواز نه د لرګي نه دا جوړېږي دا زیل هغه لرګي دی دا دا دې ته دامه وایي او دې ته زیل زیرو زیل ګیلو زیل ها زیل زیلا زیل زیلو ها دې باندې دا تور تور څه شی دی او دا غاړې او دا د لرګي دی د کم لرګي دی دا خو خون دی خوند دی ها خون نه جوړېږي او دا پلاستیک دی ها او دا چې دا چیلي پوستکی دی ها هغې نه جوړېږي او دا مساله ده ها. دا کې د خلکو یې دا ګاډر چې ورته وایي او دا ګاډر بور دی ها دا د ګاډر بور بیا هغې میده کړي بیا دا سلیش شو سره کمنګري سلیش چې ورته وایي ها هغې لرګو سلیش نه ها هغې سره ګډېږي دا پرې جوړېږي ها. دا تبلیغ لکه نن سبا په څو کېږي که څوک وایي چې زه اخلم نو دې کې خو رقم تبلیغ شته ها. دې کې ونیسه د مثال خبره د 6000 50,000 نه ونیسه تر 40,000 پورې څلوېښت زره مطلب دې کې کوالټی شته او که نه اوس دا یو ما یو د اوسپنې سې کړی چې دا شی د اوسپنې وي د ټیم هغې هسې اواز شلی هغه بر هغه خو نکل دي که نه ها هغه نکل نه جوړېږي ها خو د هغې اواز هغه ډمامه غوندې هغې اواز شلېږي هغه دا وي که نه چې هغې ته هم دا مساله لګېدلې مونږ یې په ورو غږو ځکه خواږه لګېږي هغې باندې مساله لګېږي ځکه شوي او د هغې اواز شلېږي هغه مساله هغه که اواز پې لکه تبلیغ ولا د لاس دلته نه ایښی خو هغې که نه نو بیا اواز شلېږي او هماغه یې هغه مسالې وایي ها دا خو شو ریډیو کې د کم هنرمند سره تبلیغ غږولي ده یا ډېرو سره مې غږولي دي مثلا عبدالرحمن اور سره مې ښه پروګرامونو کې غږولي دي عبدالرحمن اور چې دا کمې سندرې ویلي او اجي کمور یې مانو ته دا ما غږولي آیا تیر شو تیریږي د کې مور یې مانو لزم دا دې څنګه غږولي ده او هغه چې مې تیر شو تېرېږي دوران ده تیر شو تیریږي دوران پاتې بانو شیشه خان دنیا ځم دی د ملازو هلکه مې ویلي ده بله یې ویلي چې کېده قدم په سر زما دا ویلي ډېرې ویلي دي هلته ته یاده ده هغه د دماغونه مې وتلی دی خو چې بس قدم په دا سر هغه هم زما ټیکه یوه ده دا هم هماغه یو ټیکه ده دا ټیکه څه ته وایي ټیکه دا ده چې اوس یو ګانه څوک کوي که نه هماغه ټیکه ورته کېږي مثال خبره اوس دې چې وایي ستا مینې دیوانه کړم مجنونې مستانه کړم ستا مینې دیوانه دا درمني ودام ویلي او دا ته ویلي او دې ته ټیکه دا دنیا ورانېږي ورانېدونکې ده بل را جوړېږي جوړېدونکې دا ده مې ویلي ډېرې ویلي حسن دې اور راته بلېږي او زه ورته ناسته زړه کترې وي دا عبدالرحمن اور خبره دې وکړه دا عبدالرحمن اور چې دی نو په ته خو ما اوس یو پروګرام کړی چې دی بنیادي طور دی د شګې او دا د کونړ هم دا کونړ علاقه د شګه ورته وایي شګه د ده ما اورېدلي چې د دوه کډې وې نه ښځه خو یوه وه ها خو دې خو زیات په پېښور کې وکړه دی خو ما تا ته مخکې نه وویل چې لکه عصمت ګل دی دا ما دلته پېژندل دا خو ما د افغانستان کې نه پېژندل او نه ما افغانستان لیدلی و داسې مطلب دا چې واګو کې دا پاسپورټونه نو کنه کوم پروګرام به پیدا شو لکه خیال سره بل سره لا بړم او را بړم پخوا هغه تګ راتګ همداسې راتګ وکړه پاسپورټونه نو نو بس خپل بتله او راتله اوس دا خبره پیدا شو چې هغې غاړې شو دا دې غاړې شو دا پاسپورټ شو هله عبدالرحمن اور چې و نو دې دلته اوسېدو که دې دلته قمردین دړۍ کې اوسېدو قمردین دړۍ کې د قمردین دړۍ کې اوسېدو نو د یو جمکه ګډې و هغه د نعمت الله کې د افغانستان یو سندرغاړی بالکل دا د هغه سره هلک و هغه راغی بس د عبدالرحمن اور سره اوسېدو دوی ورته لور ورکړی عبدالرحمن اور عبدالرحمن اور ورته لور ورکړی او واده ته هم زه تللی یم ما په دې واده کې پروګرام دا پېښور کې دی اوس دا په پېښور کې دا سړی هلک هم په پېښور کې اوس هم پېښور کې اوس هم پېښور کې دی خو دا دغه منډۍ کې کار کوي دا پروتو منډۍ کې څه نام یې ده دغه ظاهر نومېږي زید ظاهر ها ظاهر دا د عبدالرحمن اور زوم د ده زامنو د چا د عبدالرحمن اور عبدالرحمن اور زامنو خو نامې ماته نه راځي ای به څه کار کوو نو هغه هم داسې دی وختي وختي خو دا ډوډۍ باجي خو هغه نه هلکه دا خو چې څوک پند کوي نو موږ یې وپېژنو دا پلانکي زوی دی دا اوس لکه منور استاد زامن راوتي دي
شاه دی او رضوان دی او شاه ولي زوی راوتی دی مشغب شمالي دی او پلان کې دی ولې هلته موږ وورو ورسره وګورو موږ یې وپېژنو داسې خو موږ څوک نه پېژنو هذا زاخیل استاد هم د دغه ځای وکړي زاخیل دغه دی کامې دی ښه د هغه د حضرت ګل وراره دی حضرت ګل نومېږي هم یې تره زوی دی هم یې استاد دی حضرت ګل دا د تره زوی و باجی غږوله ښه حضرت ګل مطلب دا فن د دې په کورنۍ کې مخکې نه موجود و نه دا مخکې د حضرت ګل راوتی دی ښه حضرت ګل راوتی دا ترې راوتی دی بیا هغې پسې دا زاخیل راوتی ښه زاخیل نور رونه نورونه شته خو هغه درجیتوب یې کوم ماته انعامې نه راځي ښه فن یې نه دی کړی فن یې نه کړی او دا ترې و حضرت ګل ترې و د ترې و هغه راوتی و او دا راوتی نو بیا د هغه زامن هم د هغه ورونه زنجیرګل نومېدو زنجیر ګل دا هم د داخل تره شو که نه او تره شو دا هم تره کې راځي و که نه ترې راځي که نه تره زامن چې شي تره خطر زامن شو بیا د تره زامن و نه حضرت ګل یې تره و که د تره زوی و هغه یې ترې و ترې و او بیا د تره زامن یې د حضرت ګل زامن د هغې زامنو دا کار کوو ښه لکه اوس د جنت ګل نومېږي د زنجیرګل زوی دی ښه د زنجیر ګل زوی دی ښه نو هغه بادام د یو بادام نومېدو تبله یې غږوله یو زنجیرګل نومېدو یو حضرت ګل نومېدو دا درې واړه ورونه ښه دا رونه و دا درې واړه ورونه ښه د تره زامن یې دا دغه راځي زنجیرګل زوی جنت ګل راځي ښه نو ستا خو هم د زاخیل سره رشته شته که نه داسې بس خپلوي هم ده نو بل د کلي مو یو ځای کې اوسېدو یو ځای کې پاسېدلو ښه 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 اوس راځو ستا فن پلو عبدالرحمن اور سره دی وګوله احمد خان سره دی وګوله په ریډیو دی کومو سندرغاړو سره تبله غږولې ده خو دا عبدالرحمن یو سره مې غږولې ګل رسول سره مې غږولې ده وایي پري سر نجار شهادتانه یاره خو ډېر دا ګل رسول څوک و دا هم د افغانستان د کونړ ډاله کې موږ سره په پېښور ریډیو کې صرف دغه یو سندره ده بس بل څه نشته دی شوقي و دا هم شوقي و که نه او ساز یې غږولو نه ساز نه غږوم نشي ښه داسې به ناست وو لکه څنګه پیدا حسین چې پکې ناست وو ښه دغسې به دا هم د ده خو صرف دا یو سندره ده په ریډیو کې ریډیو کې بله هم یو ووایه یو بله هم وه چې تور شیرې دی یو ګانې بله هم شته دغه یو مونږ ته په نظر راځي او ډېره ښه شوې ویلې ده یو بله هم ده دوه ګانې ګل رسول سره احمد خان سره بیا د دې چې د کوم هنرمندان دي احمد ګل دی سره هم تللی یم راډیو ته دی سره به مې غږولې ده خیال محمد سره ګلنار بیګم نه هغې سره مې هدایت الله سره مې غږولې ګلنیز تبسم سره مې غږولې په ریډیو کې څونه سندرغاړو سره لکه څونه سندرو کې به دې تبله غږولي یاره ولاړه ته پته نه لګي خو بس درته ویل چې څلوېښت کاله کېږي چې زه د استاد نه بېل شوی یم څلوېښت کاله کېږي چې تبله غږوم په راډیو کې د اخره پورې چې څو پورې راډیو واوست هم د خلکو ځای ډېر خلکو لکه شاولي سره هم تللی یم دوه درې ګامو ته ټلویزیون ته تللی ټلویزیون ته هم تللی ټلویزیون کې د چا چا سره غږولي ټلویزیون کې مې ډېر مې ډرامو کې غږولي ډرامې مې ډېرې پکې کړي ډرامو کې مې ډېرې کړي او داسې مې یو ځل ګلزار سره یو پروګرام کې کړې ده ګلزار عالم سره یو پروګرام ته تللی وم هلته ټي وي ته او یو بل هېر دی نو خو ډېر پخواني خبرې ما سره ټول پښتو فلم ته تللی نه ولا پښتو فلم چا درته ویلي نو چا راته ویلي نو ته خو ډېره ښکلې تبله غږې که نه نو هغه وخت کې داسې و چې موږ داسې لین نه پوهېدو هغه د پنجابیانو کار و وروسته پښتانه پکې پیدا شول اوس په زردبي استاد و استاد سړی و پوه سړی و د هغې ځای قابل و نو داسې خلکو به خبرې وکړو موږ سایتي وو داسې و چې موږ عوامي وکړو نور دې په میدانونو دلته د کومو فنکارانو عظمت سره دې غږولي ده عظمت ګلخانې نور شمساده سید میر زه ته څوک وښیم رستم باغیرم شاه اکبر حسین سره مې راډیو کې هم غږولي ده په ټي وي کې مې غږولي ډېر سره مې غږولي اوس نن سبا څه پوزیشن دی ولا نن سبا دغه حال دی چې بس سبا راشو ماښام شو کور ته کار نشته که نه کار نشته روزګار نشته بل دا دی چې اوس داسې وخت هم راوتی دی چې دومره دومره ریښتان ني او ځان یې غوړ کړی ني او ښایسته هم ني نو څوک دې کار ته هم نه وځي دغه یې که تاسو څومره استاد سړی که تاسو څومره پوه سړی که تاسو څه بچي دې شته بچي مې مال د خدای زغ ډېر دي خو زما نه چرګې بچي د
د چرګې بچي مو لیدي چې دا مغو سره کور دلته خپل دی په کری اوسېږي زما ولا کرې ونیسه په کری اوسېږي نو چې تاسو کار هم نشته خوراک څښاک هم دی او کرایه نه ورکوئ ما شپږ زامنو ته ودونه کړي سبزي او شپږ دواړه نه بېدي ښه هغه یې خپله کار کوي او زه به دغلته راځم سبی او ماښام به کوم کې چې شی پیدا شو ګنډې ته څادر پوګا شو روان بل کار زه نشم کولی ټاټکۍ زه نشم کولی زامن دې څه کوي زامن مې وړه ښه ګزاره یې جوړه ده ښه خو د نه بیل دي ما سره نه کوي ښه لا اله الا الله محمد رسول کې یو روپۍ ملا سره یو امداد کوي یو کس نو دا خو دا تا ته بیا ګرانه چې د کور کرایه هم شي دغه شی دی که نه څو ځله راشاپیر دي اوس دستي به خو رانه یو شپږ چاپېر دې کې کور والا دی دا او بس یو پنځه مې بچي پنځه بچي واړه دي واړه دي که نه بس یو د 11 کالو دی او دا بل چې دی بس 15 کالو بل او دا بل چې دا 15 کالو دا بل شرګه دي کې لولي چې دونه بچي وروړي څنګه دا چرګه کدا یو واده ده کدو یو کډه ده کدو خد غو دا زکا مړ استاد یو سړی لیونی کی تا په کلا دی دا خو بس یو افغاني رالو هغه مندسي توکلی وکړه نه مې به پیسې ورکړو نه مې لیدلې و نه مې کتلې و بس ویل ته مخ خو بس ها چندان قوارم نه ده اوس هم په دې نغارو ګرم شوی و بس نو دې کې خو بل خوان دی که بس باندې باندې رالو بس زما ته وخت درخت یری او ډېر ښه وخت او دواړه یو ځای نه نه یو خو مړ شو خیو وفات شي بشری وفات شي دا بل شته زه الله دیو کې چې ستا قدر عزت زامنو مو کې ګوره ستا زامن کې دي چې زما د هغه ګوري نو پلار وایي که د پلار د خولې نه به دعا ووته که نه نو هغه الله پاک په هغه سات قبلوي دا مور خو د ورځې 1500 ځل خیرې هم کوي او دوا هم کوي او خدای پاک پې ځان غلی کړي چې ته خوار وختې لګېږې که نه خو که د پلار د خولې نه خیره ووته او بله خبره دا ده ما دغه طارق جمیل صاحب اورېدو وایي چې یو زوی سهار د کور نه وځي او پلار یې اوده وي ده صرف مخ ته وکتل نه کوي خدمت کوي چې دا د هغه خبره وه نه دې تپوس وکړو نه دې څه ورکړل صرف مخ ته دې د پلار وکتل وایي جنت در باندې واجب شو نو بدقسمته وي هغه بچي چې د دې مور وي د دې پلار وي او د دې خدمت نه کوي او استاد ماحول لږ بل خوا لاړ مړه لږې ګرمو زه وایم چې په دې تبله ما یو تبلې مار ته یې کړی و دغه د شانګلې یو اجره ده زما ډېر خوښ شوی دی هغه د منور استاذ هغه بلکل د هغه کاپي کوي خو بلکل د هغه په شان دی ما ورته په ریډیو په وګورې یو پاک رسول وایي اصحابانو ته وایي چې ما له به جنازه څوک کفن به څوک راکوي او غسل به څوک یو بدله ده یاره هغې دومره مزه کولی چې هغه تبلې والا د تبلې سره سندرې وي دا تجربه دې چې ته کړې ده ولا زه خو یادوم شعرونه هم لیکم یادوم هم خلکو ته او په خپله داسې ده چې هلته خولو کې غاښونه نشته که نه لس نقرس جوړوي مړه جوړ دي چې خیر دی خو زه چې داسې لږ اول خو راته لږه تبله وغږوه د ټپې شاید روانه ټپې چې ورته وایي او نه غواړم د لوبې لکه یو لوبه ده سندره ده لکه تا د ګلنار بیګم یو سندره مثلا خوښه ده که نه لکه بندې شو نن ماته د جانان د دیدن لارې هر طرف ته وینم ته لږ ورسره څه ووایه څه خو ووایه خیر دی یاره لږ اوس مولا د مولا له راضي نه کړي موږ به درسره ویل زه د عبدالرحمن اور یو سندره ووایه اخو د لدردي که نه ووایم چې اوس سره لږ سندره ووایه که نه لږ زیات تېر شو تېرېږي دوران د دنیا ده Banu
چې کې د قدم په سر زما او واخلصنم خبر زما دا داسې کار سرجي دا چې پښتو دا زمړه دوباره دې راتله نه کړم دوباره څنګه دوباره به نه کړم خان استاد ډیر تاریخ بده په تماشا م ګرځولا او دا غي ټیم وو دا چې یو پروګرام ته مونږ لاړو نو دا چې په خو کوچنو اوس په سې شو دا تمبان شو هغه تمبان چیرته ورور هم څه کنه لاندې خلک صادر نه شو په ټوکی باندې ټول په ټوکی به خوشو نو لګیو بس را 12 بجې شوې بند کړي منګه عظیم ماما باجی والا راسره عظیم ها دا راسره ماستر محمد الله نومیدو او مخور فلم کې چې هغه ټپو سره احمد خان ټپو سره ملنګي تبلیغ والا محمد الله باجی والا دا راسره چې 12 بجې شاد ملک او والا بس زما یو بدمعشي چې هم بس به بس احمد خان بس وتړل ها وشته مو وتړل سامان بابا چې راځو ټکو دا بیکونه نو هم دا د صادرو کې هم تړل باجی هم صادرو کې تړل او تبلیغ هم صادرو کې بس دا مونږ ټول بل وخت دا د خځې کوڅه په اړه ته مانچې څه کوي دا امیر پاره کوم د بدمعشي کوم امیر پاره ما زاسه بدمعشي نو هغه ته خلکو بدمعش وي او تماچا به پوری وکړ 24 غنټې ما ته چاوي چې د کډمار په غلط شو هغه نه هغه به مو گزار کول گزار نه کولو دغلو به لکه زمونږ د افغانستان یو څنګه نواب کنه اصل ترې شي کنه نو چې هغه کوم تبلیغ ناشب که خط تبلیغ ناشب دي سره دا باندې ګوري څنګه کوي که خراب وسل کنه سم به موته وسو کوي دا دغه خو کې دغه لکه اوس موږ یو کنځلي خپل روح خپل کې کنه اوس هغه کیسه پتا ورېدلې عظمت یو ګلخانی دی یو چې عالم شاه کنځلي په کې دغه زموږ دا یو رواج په دې افغانستان کې چې دا کوم هنرمندانو جی په دې کې کم یو ژوند دی په دې وخت کې نواب استاد ذکر کوجا ژوند دی بل کم یو لکه هیکل سپین بادام تور بادام دا ملي ټول نعمت الله هم ژوند دی او حضرت باد استاد مرده ګلا جان مرده سید محمد وفات ته منور استاد وفات ته قدیم وخت هغه ټول دا قدیم نه کم دی دا د لغمانو او دا منګل او نغمه او ناشناس دا ناشناس هم د لغمانو منګلم د لغمان دي دی وخت کې افغانستان کې هم د موسیقي کار خراب دی کنه نو موسیقي خو ته بند ده ځکه دا بشارګان دلته پراته دي او دلته کار نشته به چوزي پولیس والے نشي دوه راغی حوالات ته څوک حوالات ته رسي څوک ورو بس پیسې تی وایي بس خوشي کیداره یاره مونږ په دې باندې پروګرام مخکې کړو چې مونږه جوړه وړولې و حکومت ته چې تاسو ټیک ته نالور افغانان کې لګي خدا فنکاران مليږي ځکه چې د دې په دې فن باندې الته دې بندیز او د دې سرونو ته خطر ده نو دې مرګ لمليږي نو کدا فنکاران دلته پاتې شي بل دا چې فنکار چې دی دا ډېر یو بے ضرر انسان وي دې نه چا سره بد کوي نه چا سره چاته کنځل وینا کوي نه چا سره جنگ جګړه کوي دې وتا خوشحالي چې دې تا خوشحالي په کار ده چې موږ هم دې د خوشحالو خیال ساتو شاه بزرګ استاد خبرې خو ډېرې دي ستا ډېره مننه کوم دا کتونکي دا اورېدونکي ګوري ما سره ډېر اصیل او ډېر پښتانه او ډېر درانه خلک دي کتونکي الله دا غي ژوندۍ لري چې ستا قدر کوي داسې به زمونږ قدر هم ستا په سترګو وکړي د بل به هم وکړي زه د خوشحال خان خټک یو هغه پسې تړلي زه دا وکنه وایي چې خوشحال خټک په درنو درونه د پسپک درون سړی به د خولې نه خراب خبرونه باسي درون سړی به په کمنټ کې غلط کمنټ خو دا ظرف چې دی که نه دا ځان څرګندوي لکه که یو سړی فنکار دی نو بس ټیک ته فنکار دی که نه هغه به دا روزي په دې کې خدای پاک لیکلي هغه ملګري چې دا پروګرامونه ګوري خوندونه هم ته اخلي او هغوی بیا دا هنرمندان دي دا به اول زه قدروم او بیا به تاسو قدروئ او الحمدلله زه قدرومه دا مخامخ ناسي فنکاران زه هر فنکار قدرومه او زما زړه وګورئ جي زما د موسیقۍ سره تعلق نشته زما د فلم سره تعلق نشته ما چې په فلم کتاب ولیکلو د فلم د خلکو نه خبر شوم
زه چې د موسیقۍ په دې فنکارانو مې کتاب ولیکلو یم ریډیو سره تعلق مې 40 کاله مې ریډیو وشو نو د دې فنکارانو د دې غریبانو چې د دې نن سبا د دې نن سبا چې کوم حال دی تاسو تصور نشئ کولی نو هغه ملګري چې د چا وس رسي یو ډېره افسوسناک خبره وکړم چې زمونږ د فنکارانو هنرمندانو له څوک هغه زکات خیرات هم نه ورکوي بلکې اکثر خلک په کمنټ کې ولیکي دی له حکومت څه نه ورکوي یا لکه حکومت خپلو تنخواهدارو ملازمینو له تنخواهګانې نشي ورکولی پنشن نشي ورکولی دې غریبانانو له به څه ورکړي او دوی دا دوکړي باجي اوس ما ته وګوري تاسو ته وګوري حکومت ته وګوري زه ستاسو مننه کوم او ورسره په کیمره باندې او د دې پروګرام په جوړولو کې به خپل مهارت ښیي راځي ملا راځم صاحب د هغې هم ډېره مننه چې دا د رضوان منور استاز ډېره ده په کباډي بازار کیسهخانه کې هغه بیمار هم دی او نن سبا د دې حالات هم داسې دي چې پولیس ورپسې لګېدلی دی چې کور نه نشي راوتی مزدوري نشته تاسو ووایئ چې په کور کې واړه ماشومان یې 10 نو دا خلک چاته لاس نه نیسي دوی به څه کوي دې دپاره باید موږ دوی په خپلو مرستو کې یاد وساتو نو تر بلې خپرونې اجازه راکوئ د لوی الله په امان